په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. قدرمنو اورېدونکو نن درته د ښکلا ناول پنځمه او په زړه پورې برخه وړاندې کوم. هیله لرم چې تر پایه راسره مل پاتې سئ او د خوښۍ وړ مو وګرځي. سترګې مې وموښلې، شاوخوا مې وکتل. وړاندې په کونج کې دوه سپین ږیري په ذکر بوخت وو او خپلې تسبیح یې اړولې. د جومات له مخامخ کړکۍ زیړې وړانګې د جومات غولي ته رالوېدلې وې. بهر د جومات په برنډه کې خلکو په کوزو اودسونه کول او د مازدیګر د جمعې لپاره یې تیاری نیاوه. حواس مې ګډوډ وو. مازدیګر له لمانځه وروسته د نورو ورځو په پرتله نن وختي کور ته روان سوم. د هغې د لیک هره جمله مې په ذهن کې ګرځېدله. درېیمه او څلورمه ورځ هم راباندې همداسې بې خونده تېره سوه. له ملا شمس الدین سره مې هم خبرې کمې کړې وې. خپل د پوهنتون درسونه مې لوستل او په خالي وختونو کې مې د پخوانیو شاعرانو شعرونه مطالعه کول. یو نیم شعر به مې هم کلی کلی نو له کلیوالو انځورونو به مالامال وو چې د ښار ملګرو مې دغه انځورونه هېڅ نه خوښول. یوازې زه وم چې په یوازیتوب کې به مې خپل او د نورو کلاسیکو شاعرانو شعرونه لوستل. په پوهنتون کې وم. درېیم ساعت نوی پیل سوی و چې زنګ راغلی. موبایل مې را بهر کړ. د کور شمېره وه. په نرمه لهجه یې راته وویل: سلطانه، یو ځل کور ته راسه، لالا دې یو څه ناروغه دی. زړه مې په درزا پیل وکړ. په سترګو مې تیاره راغله. خو مخکې له دې چې څه ووایم ټلیفون یې راباندې پرې کړ. اجازه مې واخیسته. یوه ټکسي مې ترې ایست کړه او د کور په خوا روان سوم. ټول واټونه ګڼې ګوڼې نیولي وو، خو هڅه مې کوله چې ځان ژر ورسوم. ویرې هم اخیستی وم چې هسې نه کومه خبره نه وي. کور ته ورسېدم. پلوشه په انګړ کې تر ونې لاندې ناسته وه او په څېره یې د خفګان کرښې خورې وې. زما په لیدو راغله، لاسونه یې په غاړه کې راواچول او په ژړا سوه. سلطانه، په لالا بیا د زړه حمله راغله. اوس یې روغتون ته وړي. د کتابونو بیګ مې کښېښود. په منډه له کوره ووتم. یوه ټکسي مې ونیول او د 400 بستریز روغتون په لور روان سوم. روغتون ته مې ځان ورسولی. بهر ګڼه ګوڼه وه. هر څوک د خپلو ناروغانو په لټه کې سرګردانه وو. خو ما لیدل چې ځینو نمک حرامو به په همدې حالت کې هم په نجونو او یا هم په نرسانو پسې سترګې وړلې. هغه زموږ د مشرانو خبره. یو له لوږې مړه کېده، بل یې تر سر لاندې ډوډۍ کتله. په پوښتنه مې د پلار کوټه پیدا کړه. په منډه ورغلم، خو د پلار حالت مې شوب و. مور مې سر ته ورته ناسته وه. زما په لیدو یې خپل ځای ما ته را پرېښودی. د پلار په شونډو مې همیشنۍ مسکا وغوړېده او ما ته هغه وختونه را په یاد سول چې په ماشومتوب کې مې کومه شوخي وکړه او یا به مې له پلوشې سره جنجال راغلی، نو پلار به مې راته د خوسې په ځای دا ډول مسکا کوله. په تندې مې لاس ورته کښېښودی، خو مور مې خبرې پیل کړې. ویلې: سلطانه، اوس ښه دی، شکر چې په خیر تېره سوه. دومره زوروره حمله نه وه. لږ وروسته به له خیره کور ته ځو. ستا راتګ ته هم حاجت نه و، خوښ اوسو چې راغلې. پلار مې په سترګو کې د هغې خبرې تایید کړې. په بیړه پاڅېدم چې کوم یخ څیز ورته د څښلو لپاره راوړم. له کوټې نه بهر زما د پلار د دفتر یو همکار او ډریور هم په انتظار خونه کې ناست وو. په دهلیز کې مخامخ لاړم. ګورم چې ناڅاپه مې یوه وړه نجلۍ مخې ته راغله. په سترګو راته اشنا ولګېده. په لاس کې یې د جوسو یو کوتی و او سترګې یې له یو ډول اشنا زړه راښکونتیا څخه ډکې وې. یوه شېبه ورته تم سوم. ماشومه نجلۍ په ډېره منډه لاړه او مخامخ کوټې ته چې ور یې خلاص وننوته. یو ډول تلوسې یې اخیستی وم. ورو ورو ورپسې ورغلم. وړاندې یوه خواته ښځه د ورو خواته نږدې په بستره کې پرته وه او ماشومه نجلۍ یې څنګ ته نږدې په کټ کې کښېناسته. وړاندې څو نورې ناروغانې هم په بسترو کې پرتې وې چې رنګونه یې د موړو په څېر زیړ وو. په ټوله کوټه کې بې خونده چوپتیا واکمنه وه. ماشومه نجلۍ یې په غوږ کې وپسېده. ناروغې په کټ کې ځان وخوځوه او د وره په لور یې راوکتل. زړه مې ټکان وکړ. تر مړاو بړو لاندې غټې او له حیا ډکې تورې سترګې او د غرنۍ ښکلا غښتلي اندامونه مې سترګو ته ودرېدل چې تر منځ یې لا هم د تربګنۍ او دښمنۍ تور دیوالونه ولاړ وو. هماغه سوالګر او ماشوم و چې د ابراهیم ابن ادم د جومات مخې ته به ولاړ و.
وړاندې ورغلم او په کوټه کې د ناروغانو بسترونو ته ځیر سوم. ورته په نږدې بستر هماغه ښځې سر ایښی و چې ما به هر وخت د ابراهیم ابن ادم د جومات په مخ کې په سوال لیده، خو اوس راته څرګنده سوه چې سخته ناروغه ده. په غلچکي ډول مې سترګې د هغې په مخ ولګېدې چې د ناروغۍ په سبب یې زیړ رنګ غوره کړی و. هغه په اړخ پرته وه او د خپلې ماشومې په ویښتو کې یې لاسونه وهل. بیرته په منډه لاړم. د روغتون له نږدې کانټین څخه مې تازه میوې او د میوې اوبه راسره واخیستې. یو ځل بیا له ذهني کشمکش سره ګیر وم. د روغتون هماغه دهلیز ته چې ورسېدم بیا مې وړاندې په هغې سترګې ولګېدې چې هیڅوک هم ورسره نه وو. بې اختیاره مخامخ ورغلم. د میوې یوه پلاستیکي کڅوړه مې د بستر مخې ته په میز کېښوده. ښځې له کټ نه سر راپورته کړ او ما ته یې وکتل. په ټیټ غږ چې حیراني هم پکې وه ویې ویل دا څه دي؟ په جرأت مې ځواب ورکړ دا میوه ده، تاسې ورته ضرورت لرئ. دومره څه نه دي خو په ډېر څه یې قبول کړي. تر ژبې لاندې یې وویل مننه، خو تاسې مې ونه پېژندلی. خبره یې په ستوني کې وچه سوه خو ژر یې دوام ورکړ. هو رښتیا، تا یو ځل له دې وړاندې هم په ما یو لوی احسان کړی و. زه احسان فراموشه نه یم. بې له دې چې څه حیرانتیا وښیم هغه وخت مې په خیال کې وګرځېده چې یوې ماشوم نجلۍ لیک راکړ او د حمید مومند د دیوان غوښتنه پکې سوې وه. بیرته شاته لاړم. په وره کې مې بیا پرې غږ کړ که ماته د مرستې لپاره څه اړتیا وي نو حاضر یم. هو رښتیا، کله ډاکټرانو سره په درې کې کوم مشکل لرې نو غږ وکړه. بې له ځنډه یې جواب راکړ مننه، زه په دواړو ملي ژبو پوهېږم. په پېښور کې زموږ څو ګاونډیان کابلیان وو. د شرم تر احسان لاندې ورڅخه روان سوم. په وړاندې بسترونو کې نورو ناروغانو هم زموږ د دغه خبرو په جریان کې موږ ته غوږ نیولی و، خو لکه چې په پښتو نه پوهېدل ځکه یې چندان لیوالتیا نه حس کېده. ما فکر کاوه چې هغه کومه ساده کلیواله ده، خو الفاظو یې څرګندوله چې پوره لوستې ده او هغه د چا خبره یو څوک ده. د پلار خواته مې ورغلم، خو تر هر څه زیاته دغه مېرمنې پېژندلو ته لیواله وم. تر مړاو بړو لاندې تورې غټې حیاناکې سترګې یې ډېرې ځورونکې او اشنا معلومېدې. ډاکټرانو ویل چې پلار مې د فشار سخته ناروغي هم لري او له دې امله یې په زړه د حملې چانس زیات دی. په همدې خاطر 2 ورځې پرله پسې روغتون ته تلم او راتلمه او د خپل پلار خدمت به مې کاوه. خو په هر ځل راتګ سره به مې یو ځل خامخا د دغه نااشنا مېرمنې کوټې ته په څه بهانه سر ورښکاره کاوه. هغه هم که نور په خپل زړه نه وه خو مجبوریت پوره راسره اشنا کړې وه. ناروغي یې معمولي وه. نرسې ویل چې فشار یې هم ثابت نه دی او ګڼې روانې ستونزې لري. په خوب کې د شپې راپاڅي او د لیونۍ په څېر نارې وهي، کله جګړې او بمبارۍ یادوي، کله ژاړي، کله ابا ابا، کله یو څه کله بل څه وایي. بس دغه پلټ ویل د هغه لویه ستونزه ده. حتی په ویښه هم کله ژاړي او سلګي وهي. یو کوچی ډوله بوډای وخت نا وخت احوال اخلي او کوم بل سرپرست هم نه لري چې تر اوسه یې د هغه پوښتنې ته راغلی وي. له دغه نرسې سره چې نوم یې عالیه و زما اړیکې ورو ورو خوږې سوې. هغه یوه ډېره خوشباوره مېرمن وه. ډېری وخت به یې په دې تراوه چې د خپلو ملګرو د معاشونو، جایدادونو، ژوند غندنه او ستاینه وکړي. د ځان په ستاینه کې یې دومره افراط کاوه چې کله به یې ځان له پوهو ډاکټرانو هم پوه ګاڼه. څو ځلې مې ورته وویل که د دغه مېرمنې په اړه راته یو څه معلومات راغونډ کړې او د هغې له ژونده مې خبر کړې، خو هغې ویل چې هغه د چا سره په شخصي ژوند خبرې نه کوي. کله چې دا خبرې ورسره یادې کړم د یو ډول ناراحتي احساس کوي او شونډې یې مړې مړې کېږي. یوه ورځ یې راته وویل دومره معلومات یې راکړي چې ناروغه هلمندۍ مهاجره ده چې له هلمنده دلته راکډه سوې ده. اوس یې له کاکا سره په کابل کې چېرته شپې تېروي. یوه ورځ مازدیګر مهال له پوهنتون نه ناوخته راغلم او د کور په ځای روغتون ته لاړم. د پلار په کوټه کې مې ګڼه ګوڼه وه او ګڼ همکاران او دوستان یې پوښتنې ته راغلي وو. ما هم مناسبه ونه ګڼله چې ورسم او له هر یوه سره جلا جلا ستړې مسې وکړم. مخامخ د همغې ښځې خواته ورغلم. هغه په بستره کې ناسته وه او لیکنه یې کوله. ګڼې پاڼې یې تورې کړي وې خو زما په لیدو یې په رنګ کې بدلون راغلی. پاڼې یې تر بالښت لاندې کړې او ما ته یې ښه راغلاست ووایه.
په وارخطا او هیجاني لهجه یې زیاته کړه. ته ډېر مهربانه ځوان یې. خو ما یې خبره ور پرې کړه. ناروغي دې څنګه ده؟ تر ژبه لاندې یې ځواب راکړ. زه ښه یم. ستا پلار اوس څنګه دی؟ بدن مې تود سو. حیران سوم چې زما د پلاره څه خبره ده. ورته ومې ویل زما له پلاره څه خبره یې؟ هغې پیکه خندا وکړه. دا فکر مه کوه، دا ډېره دوه مخې نړۍ ده. دا یوازې ته نه یې چې لالي یې نه زما په اړه پوښتنې کوې. زه هم د چا په پېژندلو کې دومره غافله نه یم. زه چوپ ولاړ وم. هغې زیاته کړه. وایه ولې چوپ سوې؟ د چا په اړه معلومات حاصلول بده خبره ده. ورته ومې ویل نوم دې څه دی؟ ویلې په نوم څه کوې؟ ورته ومې ویل غواړم ودې پېژنم او ستا د ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړم. د ماشوم په ویښتو کې یې لاس راتېر کړ او زیاته یې کړه. د ښکلا پېژندل چاته څه ګټه لري؟ خو خیر ته دې اوس له دې ځایه لاړ شه چې اکا مې راځي. واده کوم چې له هر څه به خبر سې. له کوټې یې روان سوم او د خپل پلار خواته ورغلم. د پلار مې په روغتون کې ټولې 4 ورځې پوره سولې او ډاکټر را سره واده کړې وه چې 5مه ورځ به ښه سي او کور ته به یې رخصت کړو. په دې 4 ورځو کې به هره ورځ د پوهنتون نه روغتون ته راتلم. پلوشه او مور مې کور ته واستول. زه او کوچنی خور مې له هغه سره پاتې سو. په دې دومره موده کې مې هره شېبه د هغه ناشنا مېرمنې سوري را باندې لګېده. خو کله به مې فکر کاوه چې د هغې تر مړاو بړو لاندې له حیا ډکې او ښکلې سترګې هره شېبه راپسې دي او ما ځان ته راکاږي. خو بیا به مې فکر وکړ چې ممکن په دغه لیوالتیا کې به یوازې نرس عالیه پوهه وي. پلار ته مې د هغې د لیدو په وخت بهانه کوله چې بهر په چمن کې مطالعه کوم. 5مه ورځ د پنجشنبې ورځ وه. له پوهنتون نه راغلم. مور مې هم انتظار وه او پلار مې روغ رمټ و. د پخوا په څېر یې مجلس کاوه. په خندا یې را باندې غږ کړ والکه د روغتون په کومه نرس خو به دې زړه نه وي بایللی چې هره شېبه رانه ورکېږې. ما وخندل خو په زړه کې مې د شک یوه څپه تېره سوه. بیرته ووتم او د هغې د بستر خواته ورغلم. کله چې ور ورسېدم په خالي بستر مې سترګې ولګېدې او زړه مې ټکان وکړ. زړه نازړه کوټې ته ورننوتم. د یوې بلې ناروغې له پایوازې مې وپوښتل چې د دې ځای ناروغه چیرته ده. هغې لومړی حیران راته وکتل. بیا یې ځواب راکړ هغه نوره ښه سوه. نن سهار یې په 8 بجو رخصت کړه. د یوه سپین ږیري سره ولاړه. په مات زړه راووتم. لا څو قدمه نه وم تللی چې له شا نه چا راپسې غږ کړ سلطانه. ور ومې کتل. ګورم چې عالیه را روانه ده او د کاغذونو یو بنډل یې په لاس کې دی. سلام. لکه چې د ناروغې پوښتنې ته راغلی وې که څنګه؟ زه لا چوپ وم چې هغې خپلې خبرې وغځولې. خو متاسفانه چې هغې خپل روح خدای ته ور وسپاره. رنګ مې تغییر وکړ او سر را باندې وګرځېدی. ورته ومې ویل ته څه وایې؟ عالیه زما د رنګ په اوښتو وخندل. واه دا رنګ ته دې وګوره چې مړ نه سې. دروغ مې ویل. هغه سهار وختې نوره رخصت سوه. په ناڅاپي ډول به یې بار ستا پوښتنه راڅخه کوله. خو ما ورته ویل چې زه نه پوهېږم. هو رښتیا په آخر کې یې ستا په نامه یو امانت راکړي. هغه هم د یو څو پاڼو دغه بنډل دی چې ما ته د کوم پخواني کتاب نسخه ښکارېږي. څه چې پکښې دي زه هم پرې نه پوهېږم. خو هغې ما ته ویل چې په دې کې هر څه لیکلي دي. ته یې ده ته ورکړه. ویلې چې د سترګو ډېرې پوښتنې به یې پکې ځواب سي. زړه مې یو څه کراره سو. لالي مې مننه وکړه او ورڅخه روان سوم. بې له دې چې ویې ګورم پاڼې مې په بکس کې کښېښودې او 2 ساعته وروسته له خپل پلار سره ټول د هغه د دفتر په موټر کې د کور په خوا روان سو او ټول خوشحاله وو. خو زما د خیال مرغان بیا لرې تللي وو. سبا ورځ جمعه وه. پوهنتون د تګ بیړه هم را سره نه وه. خو د دې سره مې تر سهاره د دې موقع پیدا نه کړه چې په پاڼو کې راغلي کرښې وګورم. کله چې له کارونو وزګارېدم نو د ورځې 10 بجې به وې. د کوټې ور مې په ځام سي بند کړ. پاڼې مې پرانستلې او په لوستلو مې پیل وکړ. پاڼې مختلفې وې. په یوه داسې لیک لیکل سوي وې چې ډیزاین یې پښتو و. په بیړه لیکل سوي وې خو پر اوازې وې او لیک یې ښکلي ښکارېده. 2 پاڼې خالي وې. د 3مې پاڼې په منځ کې د یوې ځوانې نجلۍ ښکلي تصویر لګېدلی و. د تصویر په لیدو مې زړه ټکان وخوړی.
ځکه ترې لاندې په غټو کرښو د ښکلا کلمه لیکل سوې وه. په تصویر کې یوه پوهنتون نجلۍ په پارک کې په څوکۍ کې ناسته ده او په خفګان سره د کتاب پاڼې اړوي. لاندې ورته لیکل سوي وو: په پخوانو سترګو مې ګوره، که مې رنګ زیړ وي دا به ستا له غمه وینه. د پاڼو لیکنه، تصویر، د نجلۍ نوم، ټپه ټول راته حیرانوونکي وو. نږدې یوه بجه به وه چې ټولې پاڼې مې پرله پسې ولوستلې. د وروستیو پاڼو په لوستلو نور زما د سترګو په کاسو کې اوښکې د ځایېدو نه وې. اوږد وځغېدم او له ځانه سره مې وشړل. ډېره موده وروسته مې یو ځل بیا اوښکو ګریوان لوند کړ. ما تر دې دمخه په خپل ژوند کې 2 ځله اوښکې توی کړي وې. یو هغه مهال چې له کلي نه ښار ته راغلم او زړه نازړه مې په ښار کې ژوند پیل کړ. په دغه راتګ کې مې دومره اوښکې توی کړې چې په وچولو یې نور په دسمال کې وچ ځای نه و. او بله دا چې د شپې وې. هغه مهال زما نه یوازې خپل کلي کور نه بلکې خپل غرنۍ ښکلا پاتې کېده. او بیا نن د دغه داستان په لوستلو په حالت کې مې پوره بدلون راغلی و. خو چاته مې حال نه ویلی او نه مې د دې جرأت و چې حال چاته به ویم. قدرمنو اورېدونکو، دا برخه پر همدې ځای پای ته ورسېده. په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا د الله په امان.